بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، نن یو داسې شی د سره شریکوم، یا داسې کلمات د سره شریکوم، یا داسې آیاتونه که چیرې څوک هر څومره خفګان ولري، د الله تعالی جل جلاله په فضل عظیم سره به د خفوالی او د نفستنګي د منځ څخه انشاءالله ولاړه سي. لومړی د مازدیګر د لمانځه څخه مخکې 4 رکعته سنت چې دې ته علما سنت زوائد وایي، دا مه قضا کوئ، ګرد عمر یې کوئ. یو او دویم ماخوستن یا په دغه ورځو په اوږدو کې تاسې باید سورة البقره دا تر 11 ورځو پورې ووایاست. هره ورځ سورة بقره وایاست. سورة بقره چونکې ډېره اوږده ده، تقریبا 2.5 سپارې ده، خو په دا 11 ورځو کې باید تاسې 11 ورځې پوره کړئ. دا او دریم قل یا ایها الکافرون، په دغو درو کې چې هر یو تاسو ته اسانه وي هغه وکړئ، تاسې به د الله تعالی جل جلاله په فضل سره نور د خفګان او د نفستنګۍ د مریضۍ څخه خلاص شئ. نو د ثواب په خاطر باندې که چیرې تاسو دا ویډیو شریکه کړئ تر څو چې د هغه مریضانو پورې ورسیږي، الله تعالی جل جلاله به تاسو ته هم ثواب در نصیب کړي.